چې کله ښځه او خاوند خپلو کې گفتگو خبرې کوي او خاوند د خولې نه خپلې ښځې ته د مور الفاظ وځي، یعنی ورته وایي مورې، نو دې سره هم طلاق نه واقع کېږي. نو حدیث مبارک کې راځي چې ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. درې څیزونه داسې دي چې د هغې رښتیا خو اسم رښتیا دي، ولیکن د هغې ټوکې هم رښتیا دي. نو په هغې کې یو طلاق دی. یعنې د حدیث مبارک مطلب دا دی که چېرته چا په ټوکو کې هم او په ګپ شپ کې هم خپلې ښځې ته طلاق الفاظ استعمال کړه، نو طلاق به پرې واقع وي او دا ښځه به طلاق کوي. لیکن فقهاو یو اته صورتونه داسې کړي دي چې په هغې کې د انسان نکاح نه خرابېږي او طلاق نه واقع کېږي. هغې کې لومبۍ خبره دا ده چې کله خاوند د خپلې ښځې سره خبرې کوي او د خبرو دوران خپلې ښځې ته لور ووایي او یا ورته خور ووایي، نو په دې سره طلاق نه واقع کېږي. لکه خاوند د خپلې ښځې سره خبرې روانې کړي دي او د خولې نه ووته چې خوري یا لوري، نو دې سره د ده ښځه باندې طلاق نه واقع کېږي. دویم صورت پکې دا دی چې کله ښځه خپل خاوند ته رور ووایي، یعنی ښځه او خاوند خپلو کې ناستې او خبرې اترې کولې او په دغه دوران د ښځې خپل خاوند ته د رور الفاظ ویل او رور یې د خولې نه وته نو دې سره هم طلاق نه واقع کېږي. او دریم صورت پکې دا دی چې کله ښځه او خاوند خپلو کې گفتگو خبرې کوي او خاوند د خولې نه خپلې ښځې ته د مور الفاظ وځي، یعنی ورته وایي مورې، نو دې سره هم طلاق نه واقع کېږي. او څلورم صورت پکې دا دی چې کله خاوند خپلې ښځې ته وایي چې زه ستا پلار یم، یعنې ښځه او خاوند خپلو کې ناستې او خبرې اترې کولې او په دغه دوران کې خاوند خپلې ښځې ته وویله چې زه ستا پلار یم، دې سره هم طلاق نه واقع کېږي. او پنځم صورت پکې دا دی چې کله خاوند د خپلې ښځې پیوز کړي، نو دې سره هم طلاق نه واقع کېږي. لیکن فقها علماء لیکلي دي چې د زنانه پی د خاوند دپاره څکل د مکروه تحریمي او حرام دي، دې نه به دی ځان ساتي، احتیاط وکړي. او شپږم صورت چې کله ښځه او خاوند د خپلو نه جدا اوسېږي او یو بل نه جدا اوسېږي او یو بل نه لرې اوسېږي، لکه خاوند په سعودي عرب کې دی او ښځه دلته کې په پاکستان کې ده، نو اگر که دې کې ډېر ټایم تیر شي خو بیا هم د دې په مابین کې طلاق نه واقع کېږي. اووم صورت دا دی چې کله یو سړی پردۍ ښځې ته د خپلې ښځې نسبت وکړي، یعنې خپله ښځه یې خوشته لیکن یو پردۍ ښځه ده او دوی وایي چې دا زما ښځه ده، نو دې سره هم د ده په خپله ښځه باندې طلاق نه واقع کېږي. او اتم صورت دا دی چې کله یو سړی ګناه کبیره وکړي، یعنې زنا وکړي نعوذ بالله، یا شراب وڅښي یا غلا وغیره وکړي یا د مور او پلار نافرماني وکړي، نو دې سره هم طلاق نه واقع کېږي. او اتم صورت چې هغې سره طلاق نه واقع کېږي چې کله خاوند لیونی شي او پاگل شي او مجنون شي، نو په دې سره هم د دې سړي په ښځه باندې طلاق نه واقع کېږي.